السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکو چې یو ښځه ولې غلط کارونه شروع کوي، ولې مجبوریږي چې هغه بېهوده کارونو ته لاس واچوي. ډېر مهم معلومات دي، خامخا راسره ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو په یو څو داسې خبرو باندې پوهوم چې تاسو به بیا هم دغسې خلک دغسې ښځې ډېر په اسانه وپېژنئ چې کومې ښځې غلط کار کوي، کوم ښځې غلط کار ته لاس اچوي، او د ښځو داسې کومه مجبوري وي چې هغه د هغه مجبورۍ د وجې بېهوده کارونه شروع کوي. دوستانو، د ټولو نه اول دا خبره په یاد ولرئ چې کله هم یو ښځې ته خپل خاوند وخت نه ورکوي او خاوند یې بهر خوشحاله وي، کله هم چې کور ته راشي په موبایل کې اخته وي، یعنې خپلې ښځې سره نه په مینه خبرې کوي، نه هغې ته وخت ورکوي، نو دغسې ښځه بیا وران او غلط کارونه شروع کولی شي. نو دغه یې لومړی نښه ده. دویم دا چې ځینې خاوندان چې وي هغوی په کلونو باندې مسافر وي، یعنې یو خو یو کال 2 کاله مسافر وي، ځینې داسې وي چې 3 4 5 کاله مسافر وي او ښځه ټول عمر په کور باندې زړه پاتې شي. نو دغسې ښځې هم کوشش کوي چې خپل عزت د نورو خلکو لاسونو ته وغورځوي. اگر که دا خبرې به ما سره ځینې کسان نه مني، خو دا حقیقت دی او په دې کې هیڅ شک نشته دی. دا به تاسو هم لیدلي وي چې داسې ښځې چې د هغوی خاوندان په بهر ملکونو کې وي، نو ښځې چې وي هغوی اکثر داسې غلط او ناروا کارونو ته مخه کوي. دریم دا چې ځینې سړي چې کوم وي هغوی په موبایل باندې پردو ښځو سره کلیام خبرې کوي، خو په ښځه باندې ځان نه پوهوي، خو ښځه په هغوی باندې پوهېږي. نو دغسې ښځې چې کوم دي هغوی هم چې د خپل خاوند ته ګوري، بار بار د ده نه دا عادت چې دی دا ترې خپلوي، ځکه چې ښځه هم بیا دا سوچ کوي چې زما خاوند مسلسل لګیا دی پردو ښځو سره ګپ شپې لګوي، پردو ښځو سره یارانې جوړې کړي دي، په زنا او بدکاریانو باندې اخته دی. نو د ښځې اکثر دا جرأت نه کېږي چې خپل خاوند پوه کړي، ځکه چې اکثر سړي چې کوم دی هغوی د ښځو یو قسمه خبره هم نه مني. نو داسې ښځې چې دي دوی بیا وایي چې زما خاوند دا کارونه کوي، نو ماته په دې کې څه حرج دی، هغوی هم دا کارونه شروع کوي. نو د ټولو خبرو خلاصه دا وه چې خپلې مېرمنې ته وخت ورکول ضروري دي، خپل کور سره خپل فیملی سره وخت تېرول پکار دي او په مینه محبت سره ژوند تېرول پکار دي.